غزنی کې د یوې میرمنې له لوري نورو میرمنو ته کاري زمینه برابره شوې ده. خورشید بیات د سان افغان په نوم د خیاطۍ په دې کارخونه کې نږدې 15 میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې. اغلی بیات وایي څه باندې 3 میاشتې د مخې یا د کارخونه جوړه کړې چې لسګونه نجونو ته یې د خیاطۍ هنر ورزده کړی دی. کمپانی به مدت 3 ماه میشه که به فعالیت آغاز کرده است. با 15 نفر هستیم که تقریبا 8 استاد داریم، دیگر شاگرد هستند. تولیدات ما بلوز برجس هستند که 8 نفرشان بلوز برجس میدوزن و چند نفر دیگه شان ساری دامن میدوزن. تولیدات ما تقریبا 3 ماه میشه که به ولایت غزنی فعال است. په دې کارخونه کې تولید شوی جامې د غزنی سربیره نور ولایتونو ته هم استول کیږي. د خورشید بیات په خبره د کاری د غزنی د یو شمېر ښځو پر ژوند مثبت اغیز کړی دی. وایي وړاندې له دې یادې میرمنې بیکاره او بیعایده وي، خو اوس آن ورځ کې سلګونه روپۍ پیدا کوي. خب اینجا شاگردایی که کار میکنن هفته ده هفته پیسه میدیم، خدا کنه روزانه کار میکنن. البته باز ما هفتهوار پیسهشون میدیم، خدا کنه هفته 1000 2000 10000 روزانه چقدر که شاگردا کار کرد هفتهوار حساب میکنیم پیسهشون میدیم. همدې حال کې د یادې کارخونې کارکوونکي د تولیداتو کیفیت غوره بولي، خو له مسئولینو د بازار موندنې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه لري. در بخش خیاطی کار میکنم و همچنان بلوز و برجس تولیدات داریم که روزانه تقریبا 30 دانه یا 40 دانه میدوزیم که هفتهوار باز ماش ما را میده. تشکری خاص میکنم که از رئیس خود که همین ما را در این بخش گرفته و تشکری خاص از دولت خود میکنیم که ما را اجازه داده در می بخش کار کنیم. باید وویل شي چې دا کارخونه نه یوازې دا چې بېلابېلې جامې تولیدوي، بلکې د دې ولایت د یو شمېر ښځو د ژوند په بدلولو کې مهم رول لوبولی دی.